السلام علیکم عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله د ماته ډیر زیات خلک میسیجونه چې کوم راځي نو دا ماته ډیر زیات اوس په دې باندې راځي چې ما د وړاندې یو ویډیو اپلوډ کړی و چې تاسو د لاس نه خون یا د خونه خون یا د سرویخته یا تاسو د لباس ولا چې کومه کپڑا وي تاسو د استعمال ولا هغه اکثر محفوظه ساتي ولې چې خلک په هغه باندې تعویذونه کوي نو چې کله ما دا وویل نو ماته ډیر زیات میسیجونه په واتس اپ باندې شروع شول چې مونږ سره د محبوب د سرویخته هم راخستلې دي هغه د لاس یا د خپل نوکونه هم راخستلې شو هغه چې کومه استعمال کپڑا وي مونږ هغه هم راخستلې شو نو ته مې ربانی وکړه په دو باندې یو ویډیو جوړه کا او هغه اپلوډ کړ چې مونږ هغه باندې تعویذونه وکړو نو د وجنه دا تعویذونه چې کوم دي دا ز تاسو ته ډیر اسانتا سره او ډیر په صفه الفاظو کې تاسو پویوم چې تاسو کوم هم تعویذ کوئ چې تاسو تر فائدہ او چې تکي د ما جوړ کړی تاسو خلکو ته پاره دي چې تاسو زما چینل لا فائدہ او چې تکي ولې چې ما په خپل ژوند کې ما ته ډیر خلک راځي ما داسې خلک کتلی دي چې په محبت کې خودکشي ته تیار دي نو خودکشي حرام ده ډیر خلک ورکی په ډیپریشن ته تللی دي ډیر خلکو خپل معشوقو ته خپل محبوب په هم پریوتلی دي او ما ورکی داسې خلک هم کتلی او په محبت کې خودکشیان هم کړی دي او خپل معشوقای هم مثال نقصان ورته ور کړی دي خپل چې کوم مثال انډیوالی وي نو نن سبا اکثر محبت ته هلاکانو وي نو د دوجینه خپکیږي په تاسو نه زب صفا صفا خبره صفا الفاظو کې درته وایم چې انډیوال ور سره نکینی نو هغه هم وشتري دي نقصان ورته ور کړی دي او ډیر خلک ما ورکی داسې کتلی دي چې هغه په نشور ووري په دولارو باندې راوړي نو د دې وجینه چې ما د یوټیوب چینل کولاو کړی دي نو تاسو خلکو د خدمت لپاره چې تاسو د دوه ټولو غلطو لارو نه بچي تاسو زما تعویذونه خپل فائدو لپاره استعمال کړئ خو د افسوس خبره ده چې تاسو نه زه همیشه په هر ویډیو کې سپورټ غواړم خو ماته تر اوسه پورې یو چند کسان دي چې هغه ماته سپورټ راکړي دي بقایا څوک زما سپورټ خاص نه کوي خو بیا هم زه تاسو ته ویډیوګانې جوړوم چې سره پوری زما چینل موجود وي په یوټیوب کې زه خپل تعویذونه جوړوم ویډیوګانې او تاسو ته یې اپلوډ کوم بقایا تاسو ته سپورټ کوئ یا تاسو سپورټ نه کوئ زه تاسو د فائدې لپاره راغلی یم زما د یوټیوب چینل نه فائدہ او چې ته خپل ځان لپاره نو دا تعویذ هغه خلکو لپاره دی چې چا دې د فرمایش کړو د تعویذ لپاره به تاسو اول صفا سترا ولمبي صفا لباس په واچوي ځان پوری به خوشبو ولګوي بیا به یو داسې ځای منتخب وکړي چې هغه ځکه تنهایی وي یعنی یو کمره به منتخب کړئ دروازه به بند کړئ چې په کمرې کې نه صرف تاسو موجود وي او په هغه کمرې کې د جاندار تصویر نه وی لګیدلې که انسان وي او که جانور وي د دوه تصویر فوټو اکثر خلک تصویر نه پیژني نو هغه لپاره زه فوټو وایم چې هغه موجود نه وي یعنی د تنهایی ځای منتخب کړئ بیا په یو سپین کاغذ راواخلئ چې په هغه باندې وړاندې نه د کپنی تر نه سلیکری نه وي موجودي اکثر خلک ماته تصویرونه رسنټ کی فوټو رسنټ کی بیا په هغه باندې چې زه وګورم نو د هغه باندې کپنی اړخنه لکيري ویل شوی وي نو تاسو هغه تابع کاغذ چې کوم دی هغه مې استعمالوي بیا به تاسو یو تور پین راواخلئ بیا به دغه شانتي خاني جوړې کړئ سیم ټو سیم خاني به جوړوي تاسو ورکه خپل خوانه خاني باندې زیاتې نه جوړوي تاسو د تصویر ته وګورئ چې څنګه په د فوټو کې دی په د تصویر کې دی هم دغه شانتي به جوړوي بیا به ټولو نه اول 786 یعنی د بسم الله ولا عادت به ولیکئ چې په د خانو کې څنګه لیکل شوی دی سیم ټو سیم هم دغه شانتي به تاسو ولیکئ اکثر خلکو کې د ځان نه تبدیلی ورکی نو بیا ورته چینجینګ ورکی نو بیا ورته رزلټ نه ملاویږي نو د دې وجنه ته څنګه تعویذ وي څنګه تاسو ته اویل شي نو عمره شانتي به جوړوي عمره شانتي به استعمالوي تر خلک ورکی د ځان طرف نه ورکی تبدیلی نه راولي مختلفي ولیکي یا چې کوم کلر نه ما په ویډیو کې ویلي وي د مغه خلاف ولیکي یعنی زه ورته بلیک کلر نه وایم تور کلر ورته وایم نو هغه په بل کلر باندې ولیکي نو تاسو دا غلطی نه دا میسټیک مکوئ چې څنګه تاسو په ویډیو کې ویل شي تاسو هغه شانتي کوئ هغه شانتي استعمالوي چې کله تاسو تعویذ ولیکلو نو تاسو به مغه تعویذ ته وګورئ چې کوم تاسو لیکلی وي بیا به د تعویذ ته وګورئ که څه تبدیلی ورکوي نو تاسو به حساب دوباره نوې تعویذ ولیکئ او کنه بالکل صحیح وي نو تاسو به بیا د تعویذ لاندې الخوب فلا بن فلا یعنی خپل محبوب نوم واچوي که هلک وي نو بن به کوي که جنۍ نو بنت به کوي بیا به هغه د مور نوم واچوي بیا به تاسو اعلی خوب واچوي بیا به تاسو خپل نوم واچوي که تاسو هلک یې نو بن به کوي که جنۍ یې نو بنت به کوي بیا به د خپل مور نوم واچوي بیا که کېدلی شي نو تاسو به د خپل د محبوب یا د سر ویښتو استعمال شوه کپڑا چې هغه استعمال کړی وي نو هغه به په دې کې کېک دی او بیا به تاسو موم جمع کوي د تعویذ شکل به ورکړي بیا ور پورې تار لک شانتي اوګد وتړئ ولې چې دا به تاسو په درخ کې ځوړندوي چې دا درخ کې لاندې ځوړن وي ډېر ټاړې ونې ترې چې قدرتي هوا چلیږي چې دا تعویذ هغه سره خوځيږي نو چې دا تعویذ څومره خوځيږي هغه عمره په د تعویذ کې تاثیر پیدا کیږي چې تاسو چا د پاره کړی وي نو دی هغه په ځکه به تاسو د پاره محبت پیدا کیږي خو کچري د سر وختي تاسو ته پیدا شول نو ډېره خبره ده کچري ناخون تاسو ته پیدا شول
نو بیا هم ډیره ښه خبره ده. او کچېرې تاسو ته کپړه پیدا شوله نو د دروړو کې چې کوم یو هم تاسو ته پیدا شول او تاسو ته را اویلیبل وي نو تاسو هغه په تعویض کې کېږدئ او تاسو دا تعویض زوړن کوي. انشاءالله اثرات به تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ. او که تاسو ته چېرې درې وړه اویلیبل وي نو تاسو به درې وړه نه استعمالوئ. درو وړو څیزونو کې به تاسو صرف په استعمال کې یو څیز راولئ، که تاسو ویښته راولئ، که تاسو کپړه راولئ او که تاسو ناخون راولئ، تاسو به یو شی په دې تعویض کې ایږدئ. هسې نه چې تاسو درې وړه شیونه تاسو سره اویلیبل وي، تاسو سره موجود وي، تاسو په لاس کې او تاسو ووایئ چې راځه درې وړه موږ په دې تعویض کې کېږدو. نه، تاسو بیا درې تعویضونه ولیکئ او په درو تعویضونو کې جدا جدا کېږدئ یو شی. انشاءالله تعالی د ریزلټ به تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ. د تعویضونو زکات چې کوم یو هم وي هغه ما ادا کړی وي. خو دا تعویض چې کله تاسو ولیکلو تاسو زوړن کړلو نو تاسو به کم از کم 200 روپیو داسې کس ته ورکئ چې هغه غریب وي، چې کم از کم هغه په ځان ته د یو وخت روټۍ بالي، یو وخت په مړې خېټې باندې روټۍ وخوري، یا ورته تاسو مثال دوکان نه، شاپ نه یا هوټل نه سره واخلئ، هغه غریب باندې وخوروئ چې هغه په خېټه باندې موړ شي. نو تاسو به هغه نه دعا واخلئ، هغه ته به ووایئ چې موږ دپاره دعا وکړه. دا د تعویض والا په کتاب کې شرایط وو چې ما تاسو ته ووایل. زما کار دی تاسو په اسانتیا سره پوهول. بقایا تاسو چې ویډیو سکیپ کوئ هغه کې ستاسو غلطي ده، زما هېڅ غلطي پکې نشته دی. اوس که تاسو غواړئ چې زه دا چینل مخته بوځم او نور ویډیوګانې تاسو په فرمایش باندې چې تاسو کومې تعویض دپاره، وظیفې دپاره کمنټونه کوئ یا په وټساپ کې میسیجونه کوئ او زه تاسو ته راوړم ویډیوګانې په جوړې کړم، همدغه شانتې ښایستې ویډیوګانې په تاسو دپاره جوړې کړم چې تاسو په اسانتیا سره پوهیږئ. نو هغې دپاره تاسو زما چینل سپورټ کوئ. او که تاسو غواړئ چې زه تاسو ته د تعویض اجازت درکړم نو اجازت دپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما لخوا به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې تاسو دا تعویض که ځان دپاره کوئ او که بل چا دپاره کوئ نو انشاءالله تاسو ته به ریزلټ ډېر کوي. که تاسو ځان دپاره استعمال کړی وي او که تاسو بل چاته ورکړی وي. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې نور خلک هم دي چې کومې بدې لارې درته ما وښودلې په نشو باندې، په ډپریشن باندې، نو که هغو په داسې ژوند کې مبتلا وي، اکثر څوک د زړه حال چاته نه وایي، نو د دې وجې نه چې هغو هم ستاسو د وجې نه، بدې لارې نه، خودکشۍ نه، مایوسۍ نه او خپلې فیملۍ دپاره خپل ژوند په خوشحالو باندې کي او ټولو بدو لارو نه راووړي، یا څوک د خودکشۍ نه بچي ستاسو د وجې نه، نو دا هم یو صدقه جریه دی، ثواب دی پکې. نو دې د وجې نه ویډیو شیر کوئ هغو خلکو سره چې کوم خلک تاسو ته لګي چې زمونږ دا ملګری دی د زړه حال مونږ ته نه وایي، خو دا اوس په نشو باندې راوړېدلو، په غلطو لارو باندې راوړېدلو، نو تاسو ته پکار دی چې تاسو خپل ملګري ژوند بچ کولو لپاره ویډیو هغه سره شیر کړئ. نو که چېرې تاسو ویډیو خوښیږي نو تاسو ویډیو لایک کوئ. د سره زما حوصله افزایي کېږي چې زما ویډیو خلک پسندوي، نو زما زړه کې نوره هم جذبه پیدا شي چې زما څومره کتونکي دي چې زه هغو دپاره نور زبردست تعویضونه اپلوډ کړم، نورې زبردستې ویډیوګانې اپلوډ کړم چې زما څومره هم کتونکي دي چې زما ویډیو پسندوي، نو چې هغو دپاره زه نور محنت هم وکړم. نو زما چینل سپورټ کول دا ستاسو کار دی او تاسو دپاره ویډیو جوړول دا زما کار دی. چینل به تاسو سپورټ کوئ، فرمایش به ستاسو وي، ویډیوګانې به درته زه جوړوم. زه په بدلې کې تاسو نه صرف سپورټ غواړم چې زما څومره هم کتونکي دي. نو ما ته ډېر میسیجونه په وټساپ باندې راځي چې تا سره په سپورټ کې مونږ ولاړ یو، چې هر قسمه سپورټ وي مونږ به ستا یوټیوب چینل سپورټ کوو، که هغه سبسکرایبر وي، که واچ ټایم وي، او که کومه هم سپورټ وي نو مونږ به خپلوانو سره هم شیر کوو، انډیوالانو سره به هم شیر کوو. نو زه د هغو ډېر زیات شکر ګزار یم چې ماته په کمنټونو کې هم ډېر سپورټ میلاویږي او په وټساپ باندې هم ماته خصوصي ډېر زیات سپورټ میلاویږي. دا چینل جوړ شوی ستاسو د فایدې دپاره دی. اوس دنه تاسو فایده اخلئ یا تاسو تر فایده نه اخلئ، ستاسو په لاس کې دی. ما تعویضونه تاسو اول به نورو خلکو پاسې تاسو ګرځېدلی، اوس ما ستاسو کور ته ستاسو فون له تعویضونه راوړل او مکمل اسانتیا سره تاسو پوهولو دپاره ما ډېر زیات محنت زه کوم چې زه څومره زما کتونکي دي افغانستان لخوا دي، پاکستان لخوا دي، چې هغو دپاره زه ښه محنت وکړم او ښه ویډیوګانې اسانتیا سره ډیټیل سره جوړې کړم چې زما ویډیو باندې یو الفاظ باندې یو خبرې باندې پوه شئ چې تاسو نه پکې څه میسټیک ونه شي په تعویضونو کې او تاسو ته څه نسخان میلاو نه شي. یو تعویضګر هم تاسو ته په یوټیوب کې به دا نه وایي چې تاسو دا صورتونه ووایئ، خپل آثار وکئ، خو زه تاسو ته وایم چې تاسو که زما تعویضونه لیکئ او که تاسو د بل چا تعویضونه لیکئ نو د تعویضونو نه وړاندې تاسو 4 وړه صورتونه آیت الکرسي دا په لازمي ځان باندې چوف کوئ چې تاسو د تعویض ولا چې کوم موکلات وي چې هغه نه محفوظ وي، تاسو چې کوم اثرات وي دا خو هغو خلکو ته چې کوم تعویضونه لیکي هغو خلکو ته پته لګي چې مونږ باندې د تعویض الټا اثرات وشولو، مونږ خپل اثار نه دی کړی، یا زمونږ په فیملی کې ډېرې مصیبتونه غمونه راشي، یا انسان په وجود باندې ناروغه شي، بیمار شي،
په جسم کې ورته قسمه قسم بیماری نه پیدا شي یا هغه په مال او دولت کې ډیر زیات نقصان راشي نو دا د تعویذونو اثرات وي. نو دینه بچ کېدنو دپاره تاسو څلور وړه صورتونه وایت الکرسي دا په ځان باندې چوف کوئ چې ستاسو اثار کیږي. دا خصوصي چې زما تعویذ لیکئ نو تاسو ته زما د خوا تاسو ته دا ګزارش دی چې تاسو څلور وړه صورتونه او آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ او له خپل اثار کوئ چې تاسو د تعویذ ول اثرات نه محفوظ وي. او چې د دې بد هم تاسو په نه پوهیږئ تاسو ویډیو سکیپ کوئ نو د کې زما غلطي نشته ده کې ستاسو غلطي ده. او بقایا به تاسو سره زه په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.